السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ وئ. موږ او تاسې د متولي اشري کسرونو ضرب او تقسیم ته رسیدلی یو. د متولي اشري کسرونو د ضرب او تقسیم دپاره دوه نکات باید په نظر کې ولرو، لکه څه ډول مو چې د جمع او تفریق دپاره په نظر کې نیولو. لومړی باید موږ او تاسې متولي اشري کسرونه په عام کسرونو باندې تبدیل کو. په دویمي باید موږ او تاسې د طبیعي اعدادو په څیر تقسیم، ضرب او تقسیم کړو. لومړی یعنې په عام کسر باندې تبدیلوو. لومړی په عام کسر باندې تبدیلوو. بیا یې دوباره یعنې که ضرب د طبیعي اعدادو په څیرې ضربوو، که تقسیم وي تقسیم کوو د طبیعي اعدادو په څیرو. که ضرب وي ضربوو یې، که تقسیم وي یعنی اعدادو ترمنځ علامات تقسیم وي د طبیعي اعدادو په څیرې تقسیموو. مثالونو ته دقت وکئ. یو مثال ده 0.25 متولی ضرب 1.2 متولی. دا څه ډول ساده کیږي؟ لومړی په عام کسر باندې تبدیلوو. په عام کسر باندې د تبدیلول موږ او تاسې زده کړي وو. دقت وکړئ. اشري برخه په صورت کې لیکل کیږي، غیر متولي برخه له صورت څخه تفریق کیږي. په مخرج کې د متولي اعداد پر ځای 9 لیکل کیږي او د غیر متولي اعداد پر ځای 9 لیکل کیږي. دقت کوئ. ضرب یو د صحیح عدد په حیث لیکو. په صورت کې کسري برخه په مخرج کې د متولي اعدادو په اندازه 9 لیکو. په دې ډول که ساده یې کو 25 څخه چې 2 تفریقو 20 کیږي. په مخرج کې 90 په خپل حال باندې لیکو. ضرب 1.99 دې ته باید موږ غیر واجب کولو عملیات سره کو. چې غیر واجب کول موږ او تاسې زده کړي. صحیح عدد له مخرج سره ضربیږي، له صورت سره جمع کیږي. 1.99 مثبت 2 له 11 سره مساوي کیږي. په مخرج کې 9 په خپل حال باندې لیکو. 90 موږ او تاسې کولی شو. دقت وکړئ. ترمنځ علامه ضرب ده. صورت له صورت، مخرج له مخرج سره ضرب کو. صورت له صورت، مخرج له مخرج سره ضرب کو. په دې ډول دقت کوئ. 20 ضرب 11 له 3 2 یعنی 1 ضرب 3 1 ضرب 2 2. بیا هم 1 ضرب 3 1 ضرب 2 له 2 سره مساوي کیږي. 3 په خپل حالو، 3 مثبت 2 15 2 په خپل حال مساوي کیږي له 253 سره. صورت شولو. مخرج ته دقت کوئ. مخرج نه ضرب 0 له 0 سره مساوي کیږي، نه ضرب 9 له 1 سره مساوي کیږي. 253 تقسیم 810 باندې جواب لاستا راغلو. دویمي مثال ته دقت کوئ. که چیرې یو سوال راکړل شوی وي 0.1 متولي ضرب 0.9 متولي. 0.9
0.1 متولی ضرب 0.9 متولی. دا څه ډول څه ده کېږي؟ لومړی باید موږ او تاسې دا په عام کسر باندې تبدیل کو، له هغې څخه وروسته د طبیعي اعدادو په څېر ضربوو. دقت کوئ، کله چې موږ او تاسې په عام کسر باندې تبدیلو په دې ډول تبدیلیږي. دقت کوئ، کسري برخه په صورت کې لیکو، یعنی یو په صورت کې لیکل کېږي. د متوالي اعدادو په اندازه په مخرج کې 9 لیکو. ضرب په صورت کې کسري برخه یعنی 9 او د متوالي اعدادو پر ځای 9 لیکل کېږي، نو مساوي کېږي 9 پر خپل حال لیکو. داسې هم کولی شو چې موږ او تاسې انل یا نو سره اختصار کو. په صورت کې یوازې نه په صورت کې یوازې یو په مخرج کې نه بقي پاتې کېږي، یا یو لینو سره ضرب کو. داسې هم کول شو نه لینو سره ضرب کو، نه پر یو اتیا کېږي. که اختصار وکړو بیا هم 1/9 جواب لاسته راځي. یو بل مثال ته دقت کوئ، دریم مثال ته دقت کوئ. 0.2 متولی 0.2 متولی تقسیم 0.3 متولی. 0.2 متولی 0.3 متولی دقت وکړئ دا څه ډول صده کېږي. موږ او تاسې زده کړي وو چې کله متولی اشري اعداد په عام کسر باندې تبدیلو، کسري برخه په صورت کې لیکل کېږي. کسري برخه په صورت کې لیکل کېږي، په مخرج کې د متولی اعدادو په اندازه 9 لیکل کېږي په دې ډول سره. بیا هم که مخرج صدا کو، مخرج په دې ډول صدا کېږي، کسري برخه په صورت کې او د متولی اعدادو په اندازه په مخرج کې 9 لیکل کېږي. موږ تاسې کولی شو په کسر الکسر کې که مخرجونه مساوي یو له بل سره اختصار کو، نو جواب لاسته راځي 2/3. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 0.4 متولی 0.4 متولی تقسیم 0.2 متولی څه ډول صده کېږي؟ دقت کوئ. په صورت کې 4 مخرج کې 9 لیکل کېږي، بیا هم په صورت کې 2 په مخرج کې 9 لیکل کېږي. موږ او تاسې کولی شو 9 له 9 سره اختصار کو، صورت کې 4 په مخرج کې 2 پاتې کېږي. که تقسیم کو جواب کېږي مساوي کېږي له 2 سره. پنځم مثال ته دقت کوئ. پنځم مثال په دې ډول ده. 0.3 متولی دا په فعالیت کې درته لیکمه، البته دا زه درته حلوم. یو بل سوال ده، هغه ستاسو دپاره فعالیت ته اچوم، کنکوري سوال ده، په هغې باندې تاسو کار وکئ. 0.3 متولی تقسیم 0.1 متولی څه ډول صده کېږي؟ دقت کوئ. 3 په صورت کې لیکل کېږي، په مخرج کې 9 لیکل کېږي. یو صورت کې مخرج کې 9 لیکل کېږي، 9 له 9 سره اختصار کېږي، صورت کې 3 مخرج کې یو مساوي کېږي له 3 سره. انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې تقسیم او اعداد ضرب کوئ متولی اشري کسرونو کې، ځکه اسانه طریقه ده. موږ مخکې زده کړي وو څه ډول په عام کسر باندې تبدیلیږي. په عام کسر باندې تبدیلول موږ زده کړي وو، او د طبیعي اعدادو په څیر ضربېږي تقسیمیږي، هغه هم موږ او تاسو زده کړي وو. که چیرې تاسو د ضرب او تقسیم په عملو کې مشکل لرئ، مهرباني وکړئ هغه برنامې وګورئ چې ما مخکې د ضرب او تقسیم په اړه جوړې کړې وې، ستاسو دپاره مې اپلوډ کړي دي. دقت کوئ
تمرین ته یې تمرین یې په دې ډول ده. صفر اشاریه څلور متولی ضرب 2.3 متولی. دا سوال صدا کوي. دویم مثال په دې ډول ده. 0.2.5 متولی ضرب 0.9 متولی. دا صدا کوي. دریم مثال په دې ډول ده. 0.8 متولی تقسیم 0.2 متولی. دا مثال صدا کوي. څلورم په دې ډول ده. 0.3 متولی تقسیم 0.9 متولی مثبت 1/3. دا مثال صدا کوي. په دې کې دقت کوئ. د درو مخرج ده 0.6 متولی. صحیح عدد هم لري چې عبارت له 1.9 متولی څخه ده. کنکوري سوال ده. په دې باندې کار وکړئ. ځینې کنکوري سوالونه په دې خاطر زه تاسو ته پرېږدم تر څو تاسو خپل ځانونه ازموینه یعنی د خپل ځان څخه واخلئ. یعنی خپل ځان وګورئ چې آیا موږ دغه درسونه زده کړي دي که نه. که چیرې دغه سوال مو حل کړلو نو دا په دې معنی چې تاسو دغه درسونه زده کړي دي او په کنکور کې له تاسو څخه کوم سوال بکی نشي پاتې کېدلی. په دې برخه کې لومړی تاسو صورت هم عام کسر ته بدل کړئ. په همدې ډول مخرج هم په عام کسر باندې هر جز یعنی هر برخه یې بدله کړئ. له هغې څخه وروسته تاسو لکه څه ډول چې موږ په کسر الکسر کې زده کړي وو هماغه ډول یې ساده کړئ او جواب یې لاسته راوړئ. که چیرې مو حل نشو کړله ما ته فقط یادونه وکړئ چې په دې برنامه کې په تمرین کې دویم سوال، څلورم سوال یا لومړی سوال موږ حل نشو کړله زه به انشاءالله درته حل کړمه په راتلونکو برنامو کې. څلور سواله مو تمرین دي پاره شول. 15 سواله درته ما کار وکړلو. انشاءالله د دې په حلولو سره به تاسو مشکلات یو څه اندازه راکم شي. په راتلونکي برنامه کې به د اشاري اعدادو له روانډاب سره انشاءالله اشنا کیږو. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم.